السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمن لیدونکو په دې هیله امید چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه وي. قدرمنو په نننۍ ویډیو کې ما تاسو داسې درې زبردست د کیمرې اپلیکیشن راوړي چې تاسو سره به DSLR د یاده ووځي. بالکل دوستانو داسې زبردست کیمرې دي چې تاسو کله خپل عکس وباسئ او هغه کې ایډیټینګ وکړئ یا بغیر د ایډیټینګ نه مخکې د عکس اخیستو نو تاسو ډایرکټ کولی شئ ایډیټینګ به کوئ او خپل عکسونه وباسئ. دوستانو ډېرې خوندور او د کمال اپلیکیشن دي، ضروري خپل موبایل کې انسټال کړئ. ډسکرپشن ته راشئ دوستانو د درې واړو کیمرو اپونو لینک پراته دي، هغه ډاونلوډ او خپل موبایل کې انسټال کړئ. دوستانو لومړی راځو ابیټر کیمرا. دا دوستانو داسې زبردسته کیمرا ده چې دا کیمرا بالکل تاسو زوم آوټ زوم آن څومره کولی شئ خپل. وګورئ که ما نه لیپټاپ څومره لرې پاتې دی، دا وګورئ ښکلی زومینګ لري. زومینګ نه علاوه دوستانو دلته که تاسو راشئ کلر فلټر دي، ډېر زیات سیټینګونه موجود دي. دلته تاسو وګورئ کلر افیکټ پکې موجود ده، کوم یو کلر ستاسو خوښ وي دا وګورئ. ډېر زبردست کلرونه په دې کې موجود دي. هر یو کلر چې تاسو خوښ وي دا کلرونو علاوه نور ډېر کمالات په دې کې دي. زه به تاسو انشاءالله یو په یو ښیم. دوستانو دلته تاسو کتلی شئ دا آف کړئ. دلته وګورئ لایټینګ تاسو دلته آن کولی شئ. دلته تاسو سیلفي هم اخیستلی شئ، ویډیو ریکارډینګ هم کولی شئ. د دې میګا پکسل ډېر زیات دی دوستانو، 40 میګا پکسل عکس تاسو اخیستی. تاسو خپله سوچ کړئ چې یو میګا پکسل دومره زیات شي، 40 میګا پکسل، نو دا ډېر د کمال کیمرا ده. ضرور دا خپل ډېرې خوندور دي دوستانو، ضرور یې انسټال کړئ. په دې کې ډېر زیات دوستانو هغه دي تاسو خپله کولی شئ ټایمینګ والا کولی شئ، ټایم ورته ورکوئ او سکن موډ هم ورته کولی شئ. دغه وګورئ یو طرف یې هغه شي. خو ډېر د کمال دوستانو چې تاسو څنګه په دې هغه وکړئ 15 امیجونه 10 امیجونه عکسونه 15 په یو ځای ما اخیستی شي، تاسو ټایم ورته ورکړئ نو 15 تاسو خپله اخلي. نو ډېر د کمال اپلیکیشن دوستانو ضرور دا خپل موبایل کې انسټال کړئ. راځو بل کیمرې د دوستانو که دا تاسو وګورئ نو دا ډېر زبردست او ډېر خوندور اپلیکیشن د کیمرا ده. دوستانو دا وګورئ تاسو انګل هم تاسو ته ښیي، دلته تاسو ته کلرونو فلټر دلته ښیي، 2 میګا پکسل هم ډېر زیات دی. دا وګورئ تاسو ته ریزولوشن د دې ځای نه ښیي. دا وګورئ دلته تاسو کولی شئ ډېر ریزولوشن برابر کړئ چې څومره ساس کې تاسو غواړئ. لاندې دلته راشئ ګریډ کې تاسو راوړئ، نه راوړئ ګریډ کې لرې کې وایټ بالانس د تاسو آټو. د ګورئ تاسو کلر چینج کولی شئ. دلته وګورئ کلر افیکټ دلته هم ډېر زیات موجود دي. دا وګورئ کلاوډي دي، که تاسو سیټینګ وکړئ نو ډېر خوندور او ډېر د کمال اپلیکیشن دا هم راتلی شي. نو دلته ډېر زیات نور سیټینګونه هم موجود لري. دلته سیټینګ باندې کلیک کړئ، ډېر زیات دلته نور سیټینګونه دي، تاسو کولی شئ دا هم ځان ته سیټ کړئ او دا سیلفي هم تاسو کولی شئ. د دې چې دی زومینګ هم ډېر زیات دی. دا وګورئ زومینګ ډېر ښکلی او خوندور کوي. نو دا هم ډېر زبردست او د کمال اپلیکیشن دی دوستانو. دا وګورئ دا برایټنس هم کمیږي او کمی فوکس، دا برایټنس یې کمیږي او زیاتېږي، دا تاسو هم کولی شئ. نو دا هم ډېر د کمال او خوندور اپلیکیشن دی دوستانو. دا هم ضرور ټرای کړئ، خپل موبایل کې انسټال کړئ او د کیمرې نه خوند واخلئ. دوستانو درېیمه کیمرا ډېر زبردست دوستانو، تاسو کولی شئ د دې په ذریعه چې کله عکس واخلو نو تاسو کولی شئ د هغه شاته بیکګراؤنډ بلر کړئ، بالکل ډېر د DSLR غوندې بلر کړئ. تاسو کولی شئ چې عکس واخلئ هغه هم بلر کړئ، او که تاسو نه غواړئ نو تاسو که ګیلري کې عکس وي هغه تاسو غواړئ چې تیار بلر کړئ، نه تیار جوړ شوی عکس وي او هغه تاسو شاته بیکګراؤنډ بلر کړئ. تاسو ډېر په اسانۍ سره د دغه اپلیکیشن په ذریعه کولی شئ. ګورئ دوستانو یو عکس راخلو، د مثال په تور دغه یو عکس دی، شاته تاسو د بیکګراؤنډ ښکاري، دا بلر نه دی، د عکس هم داسې لږ صفا غوندې نه دی راغلی. نو کوشش پې کوو چې شاته بیکګراؤنډ یې مونږ بلر راولو. نه ګورئ دا اپلوډ کېږي، لږ به وخت نیسي. نو دا وګورئ دوستانو شاته بیکګراؤنډ تاسو ته ښکاري. ګورئ عکس ته هېڅ هم نه وي، عکس خو یو خپل هم خراب دی د خیره. نو شاته بیکګراؤنډ تاسو ګورئ خپله بلر شو. نو تاسو که چېرته صفا عکس وباسئ نو شاته بیکګراؤنډ تاسو ډېر ښکلی او په زړه پورې بلر کولی شئ. نو تاسو بیا خپل ګیلري کې هم د په ذریعه سیف کولی شئ. نو دا نننۍ ویډیو دوستانو دغه درې اپلیکیشنې وې او الله دې وکړي چې تاسو خوښې وي. نو که خوښې وي مو وي حتما سره لایک کړئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.